د بلخ ولایت د نهرشاهي ولسوالۍ د اراضي مدیر په تیرو شپږو میاشتو کې د 18,000 جریبه غصب شوې ځمکې له بېرته راګرځولو څخه خبر ورکړ. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې په ورځني توګه د خلکو له 20 څخه تر 25 پورې عریضو ته رسیدنه کوي او همدارنګه دوی د ګڼو ټولنیزو ستونزو د هوارولو په برخه کې لازم خدمتونه ترسره کړي دي. نو روزانه تقریبا په 25 فرمونه د محاکمو څخه یا د ریاست زراعت څخه نو هغه راځي مراجعین دلته هغه ته موږ معلومات ورکوو او هغه بیرته جوابوو. ښاغلي احمدي همداراز وویل چې دوی په کلنۍ توګه 1 میلیون افغانۍ عواید د کرنیزو ځمکو د اجارې له درکه راټول او د اسلامي امارت خزانې ته سپارلي دي. هغه مځکې بعضې د غصب ایستلي دي او هغه بیا دواري په اجاره ورکړي دي. نو دغه کومه دغه چې دی عواید چې دی هغه بودیجې ته ورځي د امارت بودیجې ته سالانه یعنې تقریبا 7 لکه یا 9 لکه یا 10 لکه عواید موږ د بانک ته تحویلوو. د بلخ ولایت د نهرشاهي ولسوالۍ د دغې ادارې د خدمتونو او فعالیتونو مثبت وارزول او ویل چې د خلکو د ټولنیزو ستونزو د حل او د غصب شوو ځمکو د بیرته راګرځولو په برخه کې له اړوندو بنسټونو سره په همغږۍ مهم ګامونه پورته کړي دي. همچنان به کوشش همکارا و دوستایی که در رأس خدمت قرار دارند. الحمدلله بسیار غصب طبعا در هر ولسوالی هستند. بالاخره در ولسوالی نهرشاهی که احمدی مولی صاحب کدام کوشش کردن درباره غصب زمین به مدت 6 ماه 18,000 جریب زمین از غصب کشیده به سلطه دولت تسلیم کردن. د یادونې وړ ده چې د دې ولسوالۍ د چارواکو په خبره د جمهوریت نظام پر مهال زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه د زورواکو لخوا غصب شوې وه، خو له نیکه مرغه چې د اسلامي امارت په بیا واکمنۍ تر ډیره حده پورې دغه ځمکې بیرته راګرځول شوي دي.